باید وکړو، ځکه په دا وروستیو کې دا ګرمه موضوع هم ګرځېدلې ده. ځینو شریرو کړیو په ترکیه کې د پاکستان د استخباراتو له جګپوړو غړو سره کتلې وه. بیا په دې مورد باندې زلمي خلیزات هم یو یادونه کړې وه. دا ملاقاتونه په څه معنا ستاسو دریځ په دغه مورد څه دی؟ بله دغه خو داسې یو جالبه خبره وه چې متاسفانه دغه کړۍ چې اوس دغسې کار کوي تر اوسه خو نو سل په سل موږ متيقن هم نه یو چې واقعیت وي که څه نه، خو استخباراتي معلومات هم دغه ښیي چې داسې مجلس شوی ده. اول خو دا ده چې ځینې هیوادونه خو به غرضونه خپل لري، البته د یو چا په ګډوډي خپرولو کې یا به انتقامي حالت لري یا به یو بد نیت لري. خو دا خلک چې افغانان ځان ته وایي او بیا تجربه هم اوس دومره ډېره شوې ده چې عمرونه یې تقریبا له 50 نه به یې ټولو پورته یي چې دغه کشمکش کې اوس ګیر دي او تجربه هم لري. او یو وخت د اسلامي امارت باندې توره ټاپه دا لګولې چې د پنجاب خلک دي، ځکه ورسره جنګېږو چې دوی پاکستان راپورته کړي. خپل داخلي د اسلامي نظام شعارونه او د حریت شعارونه او د ازادۍ شعارونه د امن دا هېڅ نه منل چې هر څه امارت ورته وایي چې موږ هدفونه دا شی دي، دوی وایي چې نه دا جنګ ځکه د زرکوست پاکستانی پاکستان د استخباراتو لخوا راغلی. دا 20 کلم تبلیغات به تاسو اورېدئ چې اسلامي امارت په وړاندې باندې فاریاب کې هم مجاهد بیچارهګۍ که مبارزه کول هغه هم پاکستانی و، په بدخشان کې چا مبارزه کول هغه هم پاکستانی و، په ننګرهار او کندهار او پکتیا او دغو ځایو کې کول خو بیخي نږدې و خود پاکستانی. نو دوی په دغه تور باندې موږ سره جنګ کوو. اوس بیا دغه بړې سي همدغه څیرې چې دومره وخت مبارزه او جنګ هم د امریکا غلامي هم د خطر کړی و د پاکستان مخه نیسو. نو اوس بیا دوی پاکستان په ځولۍ کې ځان وراچي دغه د استخباراتو سره ځي تعهدات کوي، معاشات ځان ته حواله کوي او ځان ته بیا د نجات لار ګوري. دا ډېره جالبه دوره، ډېر افسوس هم ده او ډېره جالبه زه هم د دوی بیخي که دا کار رښتیا وي نو اوس نو هغه حال ته رسېدلي دي چې خپل حواس یې له لاسه ورکړي، ځکه یو ماشوم هم داسې نه کوي. او بیا داسې څوک چې سپین ږیری وي تجربه یې حاصله کړې وي عمر یې له 50 نه پورته وي هغه خو په دې پوهېږي چې دغه استخباراتو موږ ته پخوا څه راکړي وو چې نن یې راکړي، پخوا یې څومره موږ خپل هدف ته رسولي چې نن راکړي. دې نه قوي استخباراتو په لمن کې ځان واچول CIA د امریکا او د برطانیې د استخباراتو په لمن کې او دغسې د ناټو په لمن کې هغلته ستاسې ونه ګټله او ارام نه سوی، جوړ نظام هم له لاسه ورکړ او تېښته مو ونیوه. اوس بیا راځي تاسې د صاحب په شومه باندې راځي بیا افغانستان ته بیا مزاحمت ایجادوي. ما مخکې وویل دلته چې امنیتي ځواکونه په هغه کچ کې دي چې تاسې عسکر او پولیسو او اربکیانو غوندې نه دي چې په یوه ټک میدان پرېږدي، متحد خلک دي. ته راځي په دغسې حال کې بیا مبارزه کوي، بیا به تحول راولي، بیا به ته بیرته راځي انتخابات کوي لکه تېر کې داسې کوه په یو ورځ به 2 جمهور رئیسان اعلانوي، خلک به فرصت درکوي. خواب است و خیال است و محال دغه خبره ده، بل څه نه دي. نو داسې شرم ډک خبره ده دا خبره که رښتیا وي، خدای دې نه کوي چې رښتیا وي. مننه مجاهد صاحب محترم. دوه وروستۍ پوښتنې لرو، بیا به انشاءالله که ګډونوالو پوښتنه درلودله او خوښه ده که نه بیا ستاسو وروستی پیغام هم اورو. یوه پوښتنه زه کومه چې له امریکایي اشغال وروسته ځینې افغانان یا په تېره اداره کې چې وه افغانان دې وبولو، ځینې افغانان د ښه ژوند لپاره امریکا ته لاړل، هلته یې پناه ویوړله تر څو هلته ښه ژوند ځان ته برابر کړي، ښه سهولتونه ولري. اوس د امریکا له لوري مرستې هم ورباندې بندي شوي دي، بندیزونه هم ورباندې لګېدلي دي، حتی تر دې چې د مهاجرت یا د راشړلو امکان شته دی. ستاسو پیغام هغو افغانانو ته څه دی چې دوی له افغانستانه د ښه ژوند په تمه امریکا ته تللي وه؟ زموږ خو په افغانانو باندې په عموم کې خواخوږېږي. افغانان دي که د هر طبقې او د هر وخت خلک دي، موږ پرې رواداره نه یو چې پردیو هیوادو کې محتاج وي، پردیو هیوادو کې ذلیله سي، پردیو هیوادو کې یو څوک ورته وایي چې نور د باسو بس دوی د هغه زیرې ته لا ناست دي. مشوره او نظر مو دا دی چې دوی باید خپل هیواد ته بېرته راوګرځي. عمومي عفو په افغانستان کې په همدې منظور اعلان شوی، څوک د باندې ونه تښتي، څوک د باندې لاړ نه سي، بیا چاته په دروازه کې څه نه ملي چې ماته نور ډوډۍ راکوه، بیا د چا د اوږو بار نه وي. افغانان په خپل هیواد کې که بوچه پیدا کوي که لنده پیدا کوي لکه نور افغانان سره ژوند کوي، دوی هم ژوند وکړي. د ما د ویرې نه، د ما سره د دښمنۍ له ویرې نه، د ټوپک له ویرې نه، د ناامنۍ له ویرې نه ونه تښتي څوک. اوس همداسې ده په افغانستان کې ګورئ تاسې زموږ بندیخانې وګورئ، زموږ د استخباراتو ټول ځایونه وګورئ، موږ هېڅ سیاسي بندي نه لرو. داسې څوک چې په سیاسي فکر په وجه باندې بندي شوی
که څوک مخالفت سیاسي لري یا ستونزه جوړه کړې وي یو ورځ به ادارې ورغوښتي توصیه به ورته کړې دی ورور غوندې بیرته رخصت کړی خپل جې ته پرېږدي. موږ هېڅ زندان کې شکنجه نه لرو لکه دوی چې شکنجې ورکولې خلکو ته، لکه د کمونستانو په وخت کې کوم شکنجې موجودې وي، لکه د تیر د ګډوډۍ په مهال چې موجودې وي، یعنې دا اوس علي قدر میمون حفظه الله تعالی امر کړی چې په هېڅ بندیخانه او په هېڅ ارګان کې به وهل نه وي، ټکول به نه وي. دا د موږ لاندې خلک دغه حکم عملي کړي، په هېڅ زندان کې موږ وهل ټکول لا نه لرو. نو دا خو پرېږده چې خپل یو افغان چې د باندې تښتېدلی ته ناست ده هغه بیا ونیسو بیا شکنجه کوو، بیا دی مجبورېږي ټرمپ تزارۍ کوي چې ما ته ډوډۍ راکړه مه مې سړه. دا ډېر د افسوس ځای هم ده او موږ زړه نه پرې کېږي. ټول افغانانو ته موږ غوښتنه دا ده چې راسي خپل هېواد ته سیاسي مخالفت په خپل ځای، کوم جبهه یې چې نیولې وه د امارت سره یا د افغانانو سره په خپل ځای ټول عفوه سوي دي. اوس هم فرصت د دوی د خپل هېواد ته راسي. ښه اسانه ژوند نه، د تکلیف ډک ژوند، افغانۍ ژوند، د کلیوال ژوند، خو عزت به یې خوندي وي او عفت به یې خوندي وي، څوک به یې سړي نه، څوک به یې تهدیدوي نه. او که داسې نه وي اوس هم خوا پرې بدېږي او زړه مو ورته سوځي چې بېچارهګان د دې خوا هم په هغسې حال کې ووتل لاړل، هلته چې بیا لاړ شي بېرته دغسې وضعیت سره مخ شي دوی بېرته دربدره کېږي او افغان دربدره کېږي او افغان له مشکل سره مخ کېږي، موږ خوا پرې بدېږي. ډیره مننه مجاهد صاحب محترم. یوه پوښتنه چې موږ اوس ترلاسه کړې ده غواړو دغه د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه وپوښتو. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې د ملکي اداراتو کله به دغه معاشونه اجرا شي؟ مننه، سلامت اوسئ. موږ خو بل ورځ یو اعلان هم وکړو چې د دې میاشتې په جریان کې انشاءالله معاشات ورکول کېږي او اوس هم وایو انشاءالله تر 20 تاریخه پورې انشاءالله د معاشات ادا کېږي. تاسې مطمئن اوسئ د تېرو میاشتو ټول ادا شوي دي. دغه جدي میاشتې پاتې وه هم د دې دلوي تر 20 به انشاءالله ټول ورکړل شي. اعلان به یې هم وشي، موږ تاسې به ټول واورو او مامورین خپل معاش ترلاسه کړي، څوک د تشویش نه کوي. انشاءالله بودیجه الحمدلله دغه مرسته شي، موږ تر کار تر پایه معاشات ادا کړو. مننه مجاهد صاحب محترم، ستاسو دا وروستی غږ قطع وصل شو. خیر هیله ده چې ملګرو اطمینان تاریخ په اړه مو مشخص خبره واضحه وه او موږ واورېدله، ممکن ګډونوالو هم اورېدلې وي. نو مننه له ګډون څخه مو ستاسو وروستی پیغام اورو ګډونوالو ته، افغانانو ته وروستی پیغام لرئ بیا به انشاءالله سپیس ته خاتمه ورکړو. بلې زما پیغام افغانانو ته او ټولو هیوادوالو ته دا ده چې اول کې زموږ خپلو مجاهدینو همفکرو ملګرو ته چې د هیڅ حالت نه متاثره نه سي، د پروپاګند او د دروغو د شایعاتو نه متاثره نه سي، په خپل نظام باندې، په خپل صف باندې، په خپلو مشرانو باندې کلک باور ولري او لکه څنګه چې ډېر د سختیو نه دا خلک راوتلي دي، ډېر سخت امتحانونه مات نه کړل او ډېرو سختو ستونزو ته یې اوږه ورکړه او ځینې راووتل. دغسې دا واړه واړه تبلیغات او پروګندونه او دغسې خبرونه هم راوځي، دغو ته هېڅ وارخطایي مه کوئ او خپل خدمت وکړئ نظام او خلکو او هیوادوالو ته. او افغانانو ته هم دا وایي چې ورونو ګوري دغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، امنیت لرو، ثبات لرو، اقتصادي ګامونه لرو، لوی پروژې لرو، دا ټول د یو تلاش په نتیجه کې منځته راغلي، دا هوایي نه دي راغلي. څو کاله مخکې موږ تاسې په جنګ کې ښخ وو، ډوډۍ مې لا نه غوښتې ویلم ډوډۍ لا نه خورو، صرف جنګ نه وي، وژنې نه وي، وینې تویېدنې نه وي. نن الحمدلله وینه نشته تویېږي، جنګ نشته، تکلیف نشته، غټ تلفات ملت په ترافیکي پیښو کې وي. دا د شکر ځای دی چې دومره آرام ته تللي او دا حالت ساتل غواړي. دا د هر افغان مسؤلیت دی چې دا نظام هم وساتي، دا حالت هم وساتي، امنیت هم وساتي، ثبات هم وساتي او د خپله اداره او نظام او سیستم وساتي. په دې کې څو خوبیاینې دي، داسې زموږ آخرت ورسره تضمین کېږي. په دې معنا چې ماحول جوړ شوی د ښه عبادت ته، ښه اطاعت ته، د الله معرفت ته، د الله دښمني نشته، فحشا نشته، بد اعمال نشته، هغه ګناوې نشته چې انسان د ایمان د زوال سره مخ کوي. دومره داسې امنیت هم سر هم خوندي ده، مال هم خوندي ده، عزت هم خوندي ده، دغه اساسي شی ده دغه. او پرمختګ هم هغه د ما وویل چې لوی کارونه شوي په پلان کې دي او انشاءالله تاسې څو کاله وروسته د افغانستان یو بڼه به بدله ووینئ د اقتصادي حالت. نو دا ټول وضعیت شکر غواړي. اول د الله جل جلاله شکر ادا کړئ، دوم د دې نظام حمایت وکړئ، د دې حالاتو حمایت وکړئ، د امنیت تر شا ودرېږئ، د پروپاګند پسې مه ګرځئ، د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې مه راځئ، خلکو ته سترګې مه نیسئ چې نور هېوادونه به موږ جوړوي، پردو ته سترګې مه نیسئ چې نور به موږ راځي موږ ته به اسانۍ راوړي. خپل مټ به د خپل هېواد جوړو، ځان ته به سهولت ایجادوو او باشرف او باعزته ملت باندې به ځلیږو انشاءالله. دا مې هېوادوالو ته پیغام ده. او هغه خلک چې دښمنۍ لري له افغانستان سره،
هغه نن بیا خاص کوم چې ګوري د افغانستان سره دومره دښمنی لکه تاسو راخېسته ده په تاریخ کې دغه دښمنان شرمېدلي دي د افغانستان ذلیل سوي له غو نه عبرت واخلي دغه دښمنان نه عبرت واخلي چې روسان د تراوسل په افغانستان باندې مسلط کړل له دغه خپل دغه نږدې خلکو نه عبرت واخلي چې امریکایان راوست په خپل خلکو باندې مسلط کړل دیو خلکو نه عبرت واخلي چې دلته قوم کلی په دې جوړ کې د بار د ملکی او قومي او د مشرتوب قومنداني محفوظ شي هغه کوم نتیجه باندې بیرته ورسېدل سي و ویور لزان سره لاس ذلیل سول د دې ملت په وړاندې تاسو دریز منیس نن موږ وینو یو افغان دغه افغاني ټیټه سوی او کجګه سوی خورېدل پروپاګاندا دې ته ورسې افغاني $100 یا $100 یو ډالر د لپاره خوشاله جلال آباد کې دومره پیسې په دومره بدل شو اندای دې ته خوشاله چې افغاني وګورځي دې ته خوشاله چې افغانستان نه امن وي دې ته خوشاله چې افغانستان د جګړو مرکز خو دی یا نه سړک ته د عقده و پالسي دا بیننګي ده دا نهایت زیات کې غزلت ده دا د خپل هیواد سره جفا ده د دین سره جفا ده د ملت سره جفا ده که دښمنی هر چا سره لري عقده له هر چا سره خو د نظام او د ځین خلکو سره لري د خپل هیواد ول ارزښتونو سره ولې دښمنی کوي د آبادی سره ولې دښمنی کوي موږ وینو دا هر پروژه په افغانستان کې شروع کیږي لکه د دوی چې پلار مړ دومره زور ورکړي دومره په خپای او دومره پروپاګاندا غته کوي حالدا د تعصب جې ته ولې داس پروپاګاندا کوي د خپل هیواد ملي شانو البته سیاسي مخالفت په ټولو کې سیاسي مخالفت ته بځای زمونم امارت بنه منی مشرانو په بغږیږي ولې د ملي پرمختګونه دا باید تسلیم کې امنیت ومني دلته اقتصادي رفاه او پرمختګ ومني اقتصادي تحرک ومني او وېستای د افغانستان پرمختګونه او د ستاینې ورشه د موږ ته ټول شریک دي که هر صف کې ولاړ وي که هر ځای ناس ته تختیدلې کې په افغانستان کې د نه ټول شریک شان دي په دې باید افتخار وکړو د دې حمایت وکړو او اخر کې پیغام به دا دي ورونو د میډیا او سوشل میډیا دا وسایل افهام او تفهیم او د خبر د رسیدو دي دنه د پروپاګاندا وسیله ما جوړوي دنه یو به ارزښت وسیله ما جوړوي چې اخر څوک اعتبار ورنکي او اخر خلک د دې میډیا له لارې نه یعنی خپل هغه مایوسي ته ورسیږي عام خلک څنګه نه پیږي درک ټیټ څه ضرورت ده چې د دې یو نعمت نه خلکو ته د تواصل په لار کې برابر شوی دا منځ راغلی ده موږ دومره بد استفاده وکړو خلکو د تشویش اچول لپاره پلانې مرسو پلانې جنگ او پلانې دسو دا باندې مو باور کوي او نه دغه خلک چې موږ پیغو افغانان د پښتو فارسی ژبه باندې خبرې کوي او نه دی غوي دومره ذلیل کیږي د شینه دومره بد استفاده شروع شي نو تاسو ټول په خدای سپاره مننه کوم داسې موږ سره په دې سپیس کې په دې مجلس کې وي خدای دې وکړي موږ خبرې غمیدلې او د سوینې په ټول باندې داسې موږ سره حوصله وکړو تر اوسه پورې ډیر مننه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین